د خبريالانو ټولنې طالبان باید کابل کې د بېدرکه شوي خبريال په هکله ځواب ووایي. په سلامونه مه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د بې پولې خبريالانو نړیوالې ټولنې په یو ټویټر پیغام کې له طالبانو غوښتي چې کابل کې د یو لا درکه شوي خبريال په اړه ځواب ووایي او د هغه درک معلوم کړي. د ځایي ورځپاڼې صبح کابل خبريال اري اکبر خیرخوا له تېرې سهشنبې راهیسې لا درکه شوی دی او کورنۍ دغه په اړه هېڅ معلومات نه لري. افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دې وضعیت اندېښمن کړي او دا د طالبانو د ادارې مسؤلیت دی چې د خبريالانو امنیت تامین کړي. خو د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د دوی کسانو کوم خبريال نه دی نیولی. د بې پولې خبريالانو ټولنه وایي چې د صبح کابل ورځپاڼې خبريال او انځور اخیستونکي علي اکبر خیرخوا د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د دې خبريال د ژر تر ژره خوشي کېدلو لپاره خپلې ټولې هڅې وکړي. صبح کابل ورځپاڼې ویلي چې ښاغلی خیرخوا تېره سهشنبې د ریپورټ چمتو کولو لپاره له دفتره وتلی و خو بیا نه دی راستون شوی. ورځپاڼه زیاتوي د هغه کورنۍ او ورځپاڼې له طالب چارواکو د هغه په اړه پوښتلي خو د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نایب مسؤل ظریف کریمي وایي نه پوهېږي چې ولې هغه لا درکه شوی خو وایي رسنۍ او خبريالان دا وړ پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې